ملنګونې سمورې کمیس ملنګونې سمورې او یاد سرباز زلت د ژوندانونه دي بېزاره ننګیالی د ننګ ډګر ته چې جنګېږي له اسمانه پرې ورېږي رحمتونه عشق ساکار دې ځان ته یو ژوندون غواړي عشق ساکار دې ځان ته یو ژوندون غواړي مخ ته د لیلا کتو سترګې د مټر موږ او ستاسې د ترافیک پولیس موږ او تاسو ته ښایي رسکونه لري بېل بېل نومونه بېل رنګونه بېل غږونه بېل خویونه مګر دواړه اوسېدونکي د یو کور دي د یوې سترګې په کور کې سپین او تور دي ویاړو په داسې مستکي کړې پښتنې ما خامخا یادوه ته مې پنځه وخته مانځه کې په دعا یادوه زه به د پلار نیکه پټکۍ ډېر په خشان ساتمه ستا په دعا باندې به ګران افغانستان اتخوا د خپل ملت را په ملا کې ګرفتار کړم د قدر شو او خپل مدرن تجهیزات په نمایش ښکاره کوي د خپل سروالو وسایطو شماره د شاخص کرکې ته داخل شول دوی هم پرو مشران ته د احترام مراتب ځای پر ځای کوي خاوره د وطن نه پرې ورنه کړه چې موږ زموږ او ستاسو امنیتي ځواکونو سره مسعود صافی د معلوماتو شورا رئیس یم موږ نن د یو سل یوې کلیزې لمانځنې ته راغلي چې په دې ورځ شاه غازي امان الله خان د افغانستان ازادي اخیستې وه دغه مراسمو د تدبیر په لمانځلو په خاطر موږ دلته ګډون کړی او شرکت مو کړی الله تعالی دې وکړی چې دغه ازادي چې موږ ترلاسه کړې او موږ یې وساتو او په راتلونکي کې مې د یو ښه او باثباته تلپاتې سوله ولرو تر څو جنګ جګړې زموږ د هېواد نه ورکې شي که په ټولو ورونو غږ کوو هغه ورونه چې جنګېږي جنګ بس کړي او راشي مذاکراتو ته حاضر شي د خپلو ورونو سره خبرې وکړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې دایمي او باعزته سوله راشي په دولت هم غږ کوو چې د سولې لپاره باید قرباني ورکړي سوله بې قربانۍ نه راځي نو هیله مو له دولت نه هم دا ده د رئیس جمهور نه هم دا ده د سیاسیونو نه هم دا ده چې په دې کې رښتینې اوسي رښتینې ګامونه واخلي تر څو افغانستان ته سوله باعزته او دایمي سوله راشي شفير لك شاتك لازم لا ده شاتك لك شاتك بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان خلکو ټول وګړو ته مجاهد ولس ته د ازادۍ ورځ مبارک وای نن 28 ریاست د افغانستان د خلکو لپاره یو تاریخي او د خوښۍ نه ډکه ورځ ده امیدوار یم چې ټول افغانان آزاد ژوند ولري آباد ژوند ولري او تل هوسا واوسي د افغانستان امنیتي ځواکونه تل وخت لپاره نه تنها په جشنونو کې نه تنها د استقلال په ورځ کې په ټول عمر موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره امنیت تامین تر څو زموږ خلک هوسا ژوند وکړي خپل کاروبار وکړي او زموږ هیواد انکشاف وکړي بخصوص نن ورځ عام و تام امنیت ته ټول خلک د مطمئن اوسېږي ستاسو بچیان ستاسو عسکر
په مورچلو کې د تاسو د ازادۍ د جشن د تجلیل لپاره پراته دي او امنیت یې نیولی. د هېواد دښمنان هغه خلک چې د افغانانو ازادي نشي زغملی هغو ته غاښ ماتونکی جواب ورکوي، نه یې پرېږدي چې زموږ د خلکو جشنونه او خوښۍ یې برهم ووهي. هغه فعالیتونه چې په سرحداتو کې کیږي ویډیو کې ما ته به دوی چې به مې چرخولی وي درته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه دی. د افغانستان ټول غیور او باشرف ولس ته مبارک وي. د دې ورځې لمانځنه د غازیانو د وینو حفاظت، پالنه او ساتنه د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره هغه ویاړونه دي چې موږ او تاسو ته د غازي شاه امان الله خان لخوا په ویاړ ورکړل شوي. زموږ ټوله هیله د ټولو هیوادوالو څخه دا ده چې موږ سره د دې ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. هغه پروګرامونه، برنامې چې په ولسي شکل باندې په مرکز او ولسوالیو کې ترسره شوي دي او لا هم ترسره کیږي، په دې کې پراخ ګډون د ولسونو زموږ ستاسې د شهداو غازیانو روح ته ویاړ وربخي، آرام وربخي. هیله مو دا ده چې په دې برخه کې ټول ولسونه په ویاړ سره ګډون وکړي. کمانډو زاور قهرمان مسلمین دي چې د شاخص کرکټ ته داخل شول او خپل د احترام مراتب قدرمنو مشرانو ته د جمع نظام په جمناستیک حرکاتو باندې ترسره کوي. ویاړ دې وي د کمانډو په نظامیانو. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره